دا شفافه دا ډېر خواږه دي. دا خاک څنګه صحیح شو کاشکې دور راسه دی با خاطر په دروازه باندې ورسه ته هغه کاري صاحب دغه یو دغه یو یا نشته بس دی راځئ دغه چې ولاړ شو هغه د باغ په دسکې دغه راځئ سم داسې لکه سپېڅله استاد دلته ورکړه بس دته څه وایم دلته چې نیت تکړه سم ده سپېڅله پیدا خپل په ونه څه دا نه ولای کوم ولا بلا کوي زه هغه یم اساس یم ولكن د میوونه ډېره د سیمه منطقه کې د سخي میوې په نامه شهرت لري دا کوم خاص باغ او یا سیمه او یا په ټولو میوو کې توتسي دا ډېر خوش مزه او ډېر ځانګړی خوند لري غالي صاحب غنزكي هغه یو ونې راټکوالی دي او دغه توتانو نوعیت خوند او شکل نورو توتانو کاملا متفاوت ده په دې کې یو ځانګړی لذت پروت ده د نور نه خواږه دي او دغه سیمې خلک دغه توت ډېر زیات خوښوي نو اوس هم راټکول یې په جالۍ کې اچولو نو وروسته یې پرېمینځو او بیا ورته کینونه خالي که یا راځي لږ نه کېږي سم پرې وغورځه وطبعا بلا جالي مراوي شو ماك تقعد يا فلك داخل داخل زايك شوشه من سوى تدخل هذا داخل كتله من الجديده من مكانه دا اصلا لا پاخنه دي خو خواږه با دا ته کوله هدا ډیر دغه دي حد ولا سي ډیر غده ډېر مشهوره کلمه ده ډیر مشهوره کلمه ده دا که د حد چې ستا مونږ بیا دې وایي دې هغه حد راحت نه مشاعرینه پیدا شوی ده كانجمان دا باید د توتو د ملي په اعتبار له کومندان صاحب سره کړی وای مرکه کړی يا ما ولا برودي اختم دا اخوان دي وكفر قربان څنګه لري کیفیت ته کار کوي خفه ده ولا تكون مثلا دا منطقه لا بیا مخده چې دومره منتنه نه ده رامي بشي دغه کې وی یا هغه ته نږدې وي کله چې حاجت هذا كان سبب دغه تنظیم دې ته وخت کله زیات انا دغه خو اوس وسیله دی په خوان کې راځي خدای امراوله ظرفیت تاکي ده هم تم سلايد ده او رحمت الله ولي ماما راځه کېنه ورسره له خنق
هغسې کښېنه ورسره بل رقم زه به دلته کښېنم دا ونې ته به تکیه او وکړم. دوه درې رقمه دي که څنګه څه دي؟ نور شي جان باور صاحب او دې خواته لږ راوګوره وحید استاده در وګوره که هغه ورسه پورته وګوره لږ څو منه کله ته هم زړه کې راباندې زار ته مشه راځه که خو پېژنې زلمي ماما زوی دی ده او پېژنې زما ماما پیژنم دی مې نه دی لیدلی. ها دا نن دي دا په ډېر کې دی ولیم ډېر مخ ته اوس لومبه بس ته غونډه په هر ګلاس کې دی چې ولې خدای ته به شی ولا که پاتې شي بس مالګه څه سوه بس باور صاحب شړومبی څنګه شو شړومبی دغه ته جوړ ده څنګه شو دوه دا دا خو شړومبی چې پسې څښي دا ډېر عظمیت لري او ډېر خوند پسې کوي چې توت وخورې شړومبی ونه خورې بیا ګټه نه لري ګازر وخورې اوبه پسې ونه څښې بیا ګټه نه لري دا خو ډېره ښه ګټه لري د توتو موسم نه دلته تاسې باغ ته خلک راځي څه احساس لري خلکو ته څونه موږ چې دا خلک راځي دا مېلمانه چې راځي ډېر هرکلی ورته وایي او ډېر خوشحاله یو ډېره ښه میله ورسره کوو موږ هم خوشحاله یو دوی هم خوشحاله یې لېږو ډېر ورته خوشحاله یو او موږ ته پاک پروردګار دا نعمت راکړی ده او دا اوبه دا ونې دا منطقه چې الله راکړې موږ ډېر خوشحاله په مېلمانو خو بیا بیخي خوشحاله یو خدای دې همیش راولي موږ یې په خدمت کې په دې باغ کې نوره کومه داسې میوه ده چې هغه هم د توتو په رقم باندې سخي میوه ده او خلک راځي عامه استفاده ورڅخه کولی شي سخیم میوه خو نور خو دغه ګیلاس ته او دغه هر شی زردالو باب ده د الو باب ده دغه شیان ټول ده چې د مېلمنو په خدمت کې ده دا همیش موږ دغه ته میوه لري انګور لري هره میوه لري ماشاءالله دی ډېره مننه Tu să ai pasă. راس باسه دې څومره وچه راس هله نیم ګلاس وچه راس زرکشان میډیا کې به خلک وایي دا وروره دا نیم ګلاس وچه هله نن لکه څنګه چې موږ د غزني اړوند یوه سیمې ته راغلي یو چې دا سیمه به ته خپله راته معرفي کړې چې دا سیمه د څه په نامه باندې ده دلته خلک ډېری د کوم مطلب بنا باندې راځي مثلا دلته موږ وینو په یو باغ کې ولاړ یو په باغ کې د زردالو ونې دي مثلا د توتو ونې دي ډېری دغه کوم موسم ده چې خلک ډېره استفاده ورڅخه کوي دا خو د توتو موسم ده او توتو خو دا اول چې دا منطقه چې ده دا اول د بغلي په نامه باندې مشهوره ده او دا له خپلې طبیعي ښکلا څخه برخمنه ده لله الحمد دا ډېر ښې اوبه لري طبیعي اوبه اوس هم د کاریزو یې راوځي داسې زیاته وچکالي هم راغلې ده خو بیا هم الحمدلله د کاریز اوبه یې همداسې جریان لري او بل موږ له وخته مېلمهپاله خلک دلته دي چې توتې ایښي دي دا موږ ته پلرونو توتې ایښي دي موږ دا نه دي ایښي نه موږ رواج کړي دا پلرو راته رواج کړي وو موږ یې اوس موږ ته د خدای لا توفیق پسې راکړي چې د پلرنۍ مېلمهپالنه چې کوم د پښتنیوالي کوم د جلالزو او د اندړو قوم دود له پښتنو سره له مېلمنو سره مینه او محبت مېلمهپالنه نو دغه په اساس باندې زیات موږ مېلمهپاله خلک دي او دا توتې د دغه په خاطر ایښي دي او عام خلک زښته ډېر راځي له بازاره له اطرافه له هره له لرې ولایتو اوس مخکې تر تاسې د پکتیکا مېلمانه راغلي توتې وخوړل ولاړل نو دا ان له پکتیکا ولایت څخه راغلي خو دا یوازې دغه توت همدغسې مثلا خلکو ته په وړیا ډول باندې ورکول کېږي د مېلمهپالنې په ډول باندې که دا نوره میوه هم همدغه شکل ده لکه زردالو دی مثلا مڼه ده د دې تر څنګ ګیلاس الوبالو دي ډول ډول میوې دي دا ټول همدغسې مجاني یا په وړیا ډول ویشل کېږي دا ګیلاس او دا زردالو خو داسې د خوراک لپاره و او پاته سو ګیلاس بیا دغسې مرجاني خلکو ایښي او دا د ګیلاسو تقریبا کچاپ یو په خلطه کې اخیستی یم هغه په دې شرمېږي داسې څوک وایي فکر ونه کړي چې دا زه خرڅوم چې خپل ملګري او یار ته ورولیم چې وایي دا دی په دې شرمېږي وایي دا خلک راته ونه وایي دا خرڅوي یعنی دا توت او ګیلاس دا دواړه په دې وخت کې دواړه یو همزمانه پخېږي او خلک هم زیات ډېر وخت داسې اوس لیدل کېږي چې دغه توت خلک ساتي په ډېرو سیمو کې
بیا یې یا وچوي په وچ میوې په ډول باندې خرڅوي او یا هم په بازار کې تازه خرڅوي. په دغه سیمه کې خو د اوس لپاره دغسې یو څه نه دي ترسره اوسوي او په نیت کې مو هم نه دي ورته؟ نه مو په نیت کې دي انشاءالله او نه به داسې کار څوک وکړي ځکه دا توت یو خیراتي او ثوابي میوه ده چې خلکو د دې لپاره ایښي ده چې خلک ورته راسي خلک استفاده ځینې وکړي. هر څوک یعنې موږ د زموږ په ساحه کې داسې څه نشته. ډېری وخت ما مخکې مالته له یو نه پوښتنه وکړه توت او باد شړومبې ورسره خوړل کېږي، شړومبی هم ورسره ورکوي او که ولې نه شړومبی هم چنان ورسره ورکوو ځکه خو موږ هم زراعت کوو هم مالداري. افغانستان کې دغه دواړه خو او بیا په خصوصا د موږ په ساحه کې بیا هم خلک یو غوا ساتي د کور لپاره او هم دغه توت او میوې دغه شیان چې ایښي نو شړومبی میلمنو ته ورکوو. ډېره مننه، کور مو ودان خوشحاله اوسئ. د تاسو له ځوانانو واورېدل چې دغه د توت ونې له ډېره پخوا د موږ سپین ږیرو راته ایښي دي، نو معلومداره خبره چې دا بیتا په یاد باندې دلته ښودل سوي په څه په نیت باندې دغه ونې ایښي دي اوس په میوه او په ثمر باندې رسېدلي دي. خلک له دې نه په څه ډول باندې استفاده کولی شي، له کوم ځایه خلک راځي د میلې لپاره دلته او دا کومه ساحه ده د ښار؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خدای ساحه ده په نامه د بغلې د جلازو د کلي منطقه ده. بیا دغه توتان متان چې دا ایښي دا موږ په لرو ایښي دي. مخصوصا میلمانه چې راځي ډېر په عزت کې موږ بېرته لېږو. هغه توت موت میوه چې دلته خوري موږ ډېر خوشحاله کېږو، بیخي زیات خوشحاله کېږو. او دا توت ده، مڼه ده، زردالو ده، دا له هر میلمه موږ نه ګرځوو او نه م ګرځولې ده او همیشه میلمه راځي موږ ډېر خوشحاله یو. ډېره ښه منطقه، ډېر ښې اوبه، ډېر ښه سردرختي، ډېر خوشحاله یو. حاجي صاحب دغسې ونې د توت تا په یاد کېږي چې تا مثلا په خپله ایښي او هغه اوس عملا خلک راځي او له هغه نه د توت د خوراک استفاده کوي، دغسې ونې م ته په دې وځه؟ الحمدلله الحمدلله دغه ونې ما ایښي، ما په یاد کېږي، ما په خپل لاس ایښي دي. اوس الحمدلله شکر دا دې نه چې ناراضه اوس یې دا میلمانه ډېر داسې په عزت په دغو کې راته د خوري. الله دې موږ ته ماجر راکړي او میلمنو ته دې ما خدای پاک اجر ورکړي. پروردګار دې دغه منطقه ټول افغانستان آباد لري. پروردګار دې له میلمنو سره ښه وکړي او موږ هم په خدمت کې یو. ډېره زیاته مننه صاحب، خوشحاله اوسئ. نوم مې عبدالجمیل د بشري تخلص کوم، د غزني ولایت اندړ ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی یم او پیلن ښار کې اوسم. د حقوقو او سیاسي علومو برخه کې مې زده کړې کړې دي او دا مهال کله چې طب پوهنځی مې بشپړه کړله اوس په طبي فیلډ کې کار کوم. نن له خپلو پخواني اکاډمیکو علمي ملګرو سره چې د غزني پوهنتون نه خاني خیل صاحب او د مسلم پوهنتون نه راسره وحید الله باور او همدارنګه ماشټر صاحب جاوید او ځینې نور قلموال ملګري د تفریح په نیت راوتلي وو چې د نیازو کلي ته رالو او نیازو کلي کې بیا د قومندان صاحب محمد خان باغ ته راغلي ولو. هغوی زموږ ښه کوربتوب وکاوه او همدارنګه موږ ټول ملګري هلته کېناستو، یو څو دقیقې تفریح مو وکوله، د توتو میله مو وکوله او همدارنګه خپل خواړه سیم له ځانه سره راوړي وو، دا هم په ګډه سره وخوړل او د ژوند ګډې خاطرې مې سره شریکې کړلې. تر ټولو زیات لیوالتیا او هغسې موږ ولرله هغه په دې کې وله چې موږ یو فکري امن احساس کړو. همدارنګه دغه امنیتي فضا چې اوس لله الحمد ډېره ښه ده، کومه ستونزه نشته. نو داسې ملګري راغلي وو ټول چې هلته کېناستلو، دا زموږ دپاره ډېره خوشاینده وله او ډېر راته په زړه پورې وله. نو د نیازو سیمه په ټوله کې پښتون میشته سیمه ده. دلته پښتانه ژوند کوي چې اکثریت یې دوی د جلالزیو قوم پورې اړوند دي او دوی ډېرې مخورې څېرې د تاریخ په اوږدو کې هم لرلې او اوس یې هم لري. د افغانستان په تاریخ کې د دوی شخصیتونه ډېر ویاړلي دي. د دې ترڅنګ دوی هغه پښتني او عنعنوي مسایلو باندې ښه حاکم او بلد دي. نو د هماغه پښتني بیس، افغاني بیس او یا په ټوله کې د ټولنیز خلاقیت له مخې نه موږ دلته ډېر په ډاډه زړه باندې له دوی سره ناسته ولاړه وکړله، ډېر آرام کېناستو، ښه احساس مو ولرل او په ټوله کې نن د جمعې ورځ د یوه ښه د تفریح ورځ وله چې علمي خاطرې هم سره شریک کړې، ټولنیزې خاطرې هم سره شریک کړلې او په ټوله کې یو فکري آرامه فضا چې زموږ دپاره په صحي لحاظ باندې هم، په رواني لحاظ باندې هم او په اجتماعي لحاظ باندې هم له دستاوردونو نه ډکه وله سفر هم کړله. استاد لکه څنګه چې په طبي برخه کې هم زده کړې مو کړې دي، یوه پوښتنه دا ده چې مثلا یوه ونه د څو انسانانو لپاره اکسیجن ورکولی شي. ډېری کلي موږ وینو چې ښه فریمان اوبه هم لري. که موږ تاسو وګورو اوس هر کور یو کاریز دی
هر کور یو کاریز ده اوبه پرېمانه لري ول له بده مرغه چې هغه کلي و کور ته یې ورځې سپیرې دوړې پکې بادېږي ونې نسته پکې هغه که مثلا مثمرې وي که غیر مثمرې وي ولې دغسې یو ذهنیت خلکو ته نه ورکول کېږي تر څو په ټوله کې تر ډېره پورې هغه عامه پوهاوی ډېر اړین ده چې باید په دې برخه کې ډېر کار وشي که څه هم د اسلام له نظره په دې برخه کې موږ سره په ایډیالوژیک لحاظ باندې زموږ خوږ او دروند پیغمبر ډېر څه له موږ سره شریک کړي دي حتی په حدیثو کې راځي موږ تاسو له علماو نه اورېدلي دي هغوی وایي چې د قیامت علامې را څرګندې شي او یو څوک د نیالګي په کېنولو باندې بوخت وي بیا دې هم کېنوي په داسې حال کې چې موږ تاسو په دې باندې ایمان او عقیده لرو چې د قیامت پر راتګ سره دغه نړۍ ټول زوال مومي هر څه د غرونه د وړیو په څیر باندې شیندل کېږي نو د ځمکې پر مخ باندې د نیالګي څرک هم نه لیدل کېږي خو په حقیقت کې د دې نه دا ده چې یو قوي تنبیهي تاثیر لري دا مسله او هغه دا ده چې موږ د مسلمانانو په توګه باندې ته تشویق کړي یو چې خپل محیط سرسبزه کړو سرسبزه محیط د ژوند په ټولو اړخونو کې ځانګړی ارزښت لري د بیلګې په توګه باندې که موږ ووایو دغه د چاپیریال ساتنې برخه زموږ په سرسبزي باندې ډېره ښه مثمره او مؤثره د صحت له نګاه نه تمامیږي ټول هغه مضر غازات چې تولیدېږي هغه د نباتاتو په واسطه باندې هغه فضا ښه ورباندې تصفیه کېږي او د دې ترڅنګ د یو سرسبزه داسې یو محیط رامنځته کېږي چې په رواني لحاظ باندې هم ښه تاثیر لري او د کاربن ډای اکساید او د اکسیجنونو د تبادلې او د هغو هغه جوړښت په داسې ډول باندې مساعدوي چې موږ ته د اکسیجن یو پراخه منبع په لاس باندې راکوي او د مضره غازاتو د جذب لپاره دوی په خپل هغه نباتاتو میکانیزم په همداسې شکل باندې جوړ شوی ده چې یو تصفیوي رول لوبوي نو په دې برخه کې هم په طبي لحاظ باندې هم په رواني لحاظ باندې او هم په ټوله کې طبیعت په لحاظ باندې د نباتاتو کېنول د نیالګیو پالل او په ټوله کې د میوهدارو ونو هغه پالنه دا زموږ دپاره په ټولنه کې ځانګړی تاثیر لري نو په دې برخه کې عامه پوهاوی وسي په اقتصادي لحاظ باندې په اجتماعي لحاظ باندې او همدارنګه په صحي لحاظ باندې ښه مؤثر او مثمر تمامېدلی شي دا زموږ تاسو د ټولو ګډ مسؤلیت ده ډاکټرانو باید په طبي برخه کې د دې دپاره تبلیغ وکوي خلک وهڅوي علما باید همداسې په مساجدو کې کار ورته وکوي معلمین هم باید په مکاتبو کې کار ورته وکوي او هغه زراعتي سکتور چې څوک مخ ته وړي هغوی هم باید د عامه پوهاوي مسلې په ارتباط باندې ډېر کار وکوي تر څو خلک تشویق کړلی شي چې زموږ محیط سرسبزه او شادابه او د هوا د تصفیې له نګاه نه یو ښه چاپېریال رامنځته کړلی خیر بله برا بله ډکه وه خیر هغه دلته چپکه دغه دي تو جای سره راواخله او دا دلته دی بغل اشاره وی خوراک هم خویره هذا كتير داري لك شفاك سابتاكو يا أخيرا يا صغير مسلمين ولا تدخل دغه ساحې ډېر مشهور بغلي نیازي موږ خپل دلته توته موسم کې دا موږ د انټوال باغ ده هر وخت راځو ورته اوس ته کوم ځای راغلی یاست اوس فعلا پښتون آباد راغلو موږ نور کلم دلته ورته راتلاست د توته موسم کې راځو ورته نور د زردالو موسمي نو ساعت هم تېرېږي توته هم خورو خلکو میلمه پالنه څنګه ده دلته د خلکو رویه دلته ځکه د جمعې په ورځ باندې ډېری خلک راځي نه یوازې د ښار مربوطه سیمې حتی اوس مې له یو چا نه پوښتنه وکړه ویله پکتیکا نه هم خلک راغلي دلته خلک راځي یعنې په خلکو باندې بوج نه کېږي نه باور دې وسه لکه خپل باغ سیمې دومره ښه خلک دي چې میلمه پالنه کې یو نمبر خلک دي ډېره مننه دا اوس دلته مو واچول نو دا اوس څنګه کوئ وړې پرېمنځئ څه اوس پرېولول اماده شوه بیا له هغه وروسته څو نفر راغلي یاست دا خو ډېر هم تو کړي نو څنګه 4-5 نفره یو نو 4-5 نفره بیا ډېر نه یا ان شاء الله نه شړومبې مسله پکې څنګه ده شړومبې خو تیار ده تیاره ده هغه مخکې له مخکې راځئ په خیر چې پرېمنځو راځئ مرجان خير
د زرکشان میډیا او غنیفنس درنو لیدونکو موږ نن د غزني لار اړوند د بغلي سیمې ته راغلي یو چې دلته د څو خاصه میوه چې او ځانګړې هغه سیمې میوه چې ډېری خلک په وړیا ډول باندې کومې سیمې کې چې په وړیا ډول باندې ورنه ګټه اخیستلی شي نن موږ د بغلي سیمې ته راغلي یو او بغله سیمه هغه سیمه ده چې د ډېریو سیمو خلک ورته راځي نن هلته تاسو وینئ چې دا ورور د غزني ښار اړوند د پښتون آباد سیمې راغلی ده او خپلو ملګرو سره نن د توتو میله کوي نو دغه توتي چې یو ځای دی انشاءالله زه هم ځان ورسره شریک کړم او یو ځای حرکات وکړي ولا غدا دي لاندې ورب والشرك Ты меня чумата на разе? Васа! Что ты? شي دا یو به سویر ته ورکوي غرونه د خوړلو ځکه خدایا خاطر واره واره وایي خمانا خمانا ناچی پیری واتو ناچی کلاسو نیاکو کلاسو نیاکو پیری واخه
مې سره حالته وای دا پرېږده زردالو دا غیر درته راوښکه